نریندرا مودي اشرف غني ته مبارکي ورکړه. څه یې وویل او له غني څه وغوښتل؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ولسمشر غني ته په ټلیفوني اړیکه کې په ولسمشري ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. نریندرا مودي همداراز ولسمشر غني ته وویل چې هند د افغانستان د دوست، ګاونډي او د نړۍ د لوی ډیموکراسۍ په توګه د افغانستان د ولسواکۍ هر اړخیز ملاتړ کوي. ولسمشر غني په خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو پوسټ کې لیکلي دي چې زما ګران دوست او د هند لومړي وزیر نریندرا مودي نن غرمه راته زنګ وهلی و. ما او افغان ولس ته یې د ولسمشري ټاکنو د بریالي ترسره کېدو او همدارنګه د دغه ټاکنو په لومړنیو پایلو کې د بریا مبارکي راته وویله. هغه مخکې لیکي چې مودي وویل هند د افغانستان د دوست، ګاونډي او د نړۍ د لوی ډیموکراسۍ په توګه د افغانستان د ولسواکۍ هر اړخیز ملاتړ کوي. هند د افغانانو په مالکیت، رهبرۍ او کنټرول د سولې پروسې ملاتړ کوي. مودي زیاته کړې موږ د سولې پروسې ترڅنګ د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې هم د افغانستان ترڅنګ یو. د ولسواک پرمختللي او باثباته افغانستان لپاره زموږ مرستې او ژمنې پر ځای دي. ولسمشر غني په خپل دغه پوسټ کې مخکې لیکي د افغانستان د حکومت او خلکو په استازیتوب مې د هند لومړي وزیر څخه نه یوازې د ښه ګاونډي او دوست بلکې د ستراتیژیک ملګري په توګه د هند د همیشني ملاتړ قدرداني وکړه او ورته مې وویل چې د اساسي قانون تطبیق ته ژمن یو. هغه وایي مودي وویل هند ستاسو دویم کور دی او دلته د راتګ بلنه درکوم. له هند څخه د لیدنې پر مهال به د یو لړ سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه له نږدې څخه بحث او خبرې وکړو. ولسمشر غني وایي چې د نریندرا مودي له بلنې څخه مې په مننې ورته وویل چې په مناسب فرصت کې به هند ته سفر وکړم. د یادولو ده چې د مودي او اشرف غني په وخت کې د هند او افغانستان اړیکې له بل هر وخت ډېرې پیاوړې شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ هم د چابهار او هوایي دهلیزونو له لارې پیاوړې شوې چې له دې سره یې تر ټولو زیات زیان پاکستان ته رسېدلی. که څه هم پاکستان د غني په بریا خفه دی او تر خپله وسه یې هڅه وکړه چې اشرف غني له صحنې وباسي خو بریالي نشول او د اشرف غني او نریندرا مودي پارتنرشپ به د راتلونکو کلونو لپاره بیا وغځېده. د هند او افغانستان ترمنځ دوستانه اړیکې تر بل هر چا په پاکستان بد تاثیر کوي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.